خلق که پیژني نو برابر تل پیژني خلق که پیژني نو برابر تل پیژني زما ولسته چې په ښکته پرېواته پیژني په خدای قسم د کلي ټول خلق مې ښه پیژني بس خو جانان دی چې تر اوسه مې لا نه پیژني خلق که پیژني نو برابر تل پیژني زما ولس دی چې په ښکته پرېواته پیژني په خدای قسم د کلي ټول خلق مې ښه پیژني بس خو جانان دی چې تر اوسه مې لا نه پیژني او زما عادت دی زه په وس چا نه زارېږم نه زما عادت دی زه په وس چا نه زارېږم نه بیا چې زارېږم نو په وس رایسارېږم نه ما ته مې مور په لپو لپو دعاګانې کړې ما ته مې مور په لپو لپو دعاګانې کړې زما یقین دی زه به هېڅکله خوارېږم نه ما ته مې مور په لپو لپو دعاګانې کړې زما یقین دی زه به هېڅکله خوارېږم نه څه بېوسي څه مې د سوي زړه حالاتو جړل څه بېوسي څه مې د سوي زړه حالاتو جړل ما چرته ژوند کې په ړومبي ځل دومره زیاتو جړل څه بېوسي څه مې د سوي زړه حالاتو جړل ما چرته ژوند کې په ړومبي ځل دومره زیاتو جړل ما چرته ژوند کې په ړومبي ځل دومره زیاتو جړل او څه پرې که تا سره دنیا هسې مسکی شوه ګله ما سره هم زما د مینې کائناتو جړل تا که جړل نو د لیلا د ځینې شنه خالونه تا که جړل نو د لیلا د ځینې شنه خالونه ما هر سحر وزیرستان او ماښام سوات جړل ډېره مننه تا که جړل نو د لیلا د ځینې شنه خالونه ما هر سحر وزیرستان او ماښام سوات جړل په خاموشۍ کې هغه شور ملګرو چرته کې دی په خاموشۍ کې هغه شور ملګرو چرته کې دی زما د دواړو سترګو تور ملګرو چرته کې دی او چې اوس پزم او مرور ته به جولې نیسم چې اوس پزم او مرور ته به جولې نیسم زما په زړه کې دومره زور ملګرو چرته کې دی او زه د وختونو سیلې دومره لرې وړی یم هیڅ خبر نه یم زمون کور ملګرو چرته کې دی اخیری یو غزل در سره شریکوم د دې ټول ماښام په نوم یو لوز کول غواړي یو اقرار کول غواړي یو لوز کول غواړي یو اقرار کول غواړي د خپل ملي وحدت سره سنگار کول غواړي موږ دوی سره په ډېرو ډېرو لارو باندې لاړو موږ دوی سره په ډېرو ډېرو لارو باندې لاړو اوس لاره داسې راغله چې سلار کول غواړي او ناصح دا منم چې ته د مینې نه منکر یې اباسین صاحب ناصح دا منم چې ته د مینې نه منکر یې خو هسې تجربې له خو یو وار کول غواړي او موږ داسې نه یو څرنګه دا دوی چې موږ ته ګوري موږ داسې نه یو څرنګه دا دوی چې موږ ته ګوري اوس وخت دی چې نړۍ ته به اظهار کول غواړي امداده چې نفرت نه پوره نه شوه په دې پوه شه امداد چې نفرت نه پوره نشو په دې پوه شه نړۍ له اوس د مینې کاروبار کول غواړي ډېره مننه